شپو کې وړل کېږو شپې دې چېرته کولې د چا سره دې کولې څنګ کې دې څوک ولاړو نن هغه مجاهد چېرته ده هغه مجاهد دې څه کړ چې ټوله شپه به درې مجاهدین د چاپونه به پر سوی وې ته به په حجره کې پروت وې خو دا درې مجاهدینو به دې ژمې دا لویه شپه په واورو کې باندې تېره کړله په تا به یې پیدا کوله خو نن د بستونو وخت راغی نن د تنخواو وخت راغی نن د پیسو ګټلو وخت راغی نن هغه مجاهد په انګلیس نه پوهېږي نن هغه مجاهد په کمپیوټر نه پوهېږي نن هغه مجاهد نیکلوس نشي کولی داسې یوه ورځ را روانه نن خو ډېر چالاکي وکړو سره خو داسې هم یوه ورځ را روانه ده چې د تا هغه شهید ملګری د تا هغه زخمي ملګری چې وینې به ترې څاڅي او هغه لاس به یې کټ او یا پښه به یې کټي او تا به په ورځ د قیامت د دې ګریوان رانیسي چې او امیر صاحب او ځنګلمشر صاحب او قومندان صاحب او زما امیره څه دې را سره وکړه زما د وینو سره دې څه وکړه زما د شهید پلار سره دې څه وکړه زما د یتیم بچي سره دې څه وکړه زما هغه کونډې مور سره دې څه وکړه زما هغه کونډې خور سره دې څه وکړه زما هغه کونډې ښځې سره دې څه وکړه چې ته خپلو شهیدانو ته ورغلي یاستئ د فتحې نه وروسته چېرته هدیرې ته ورغلي یې لاس پورته پورته کړی چېرته مو د هغه شهید پلار خپل ډیوان خپل کنډک ته راوستی چې د تا هغه نازنین بچی د تا نازولی زوی له ما سره شهید شوی و نن موږ د دومره موټرو خاوندان شوي یو راځه په دې یو موټر کې به تا هم غفکار دی ته بېسونه د هغه شهید بچی د نن ځان ته رانږدې کړی ده خو هماغه ورځ ده هماغه اربکۍ هماغه پاڅون خیر هماغه جاسوس هغه دې په اول چیف کې کېنولی ستړی مجاهد په بارۍ کې کېنولی او هغه شهیدانو او د هغوی د پلرونو د هغوی د میندو خویندو په مخ کې په زغر ته تېرېږي پیسې مه ورکوه د تا پیسې دې په تګ ډول لګېږي اوړه مه وروړه رازق الله ده چې دوی ته ژوند ورکړی زندګي یې ورکړې ده رزق به الله ورکوي یوه پوښتنه خو ورباندې وکړه یوه ورځ خو ورشه هغه سره خو کېنه مجلس خو ورسره وکړه که چېرې دغسې حالات وي لرې نه د داسې یوه ورځ به بیا راځي چې دغه نازولې چې تا نن د ځان سره کړي دي او دغه نازولې چې د ماما زوی ده نوکر دی ده خپلوان دی ده قارب دی ده داسې به ورځ به راځي دا به یې بیا په ډاګ پرېږدي او هغه ټول مجاهد به بیا د تا څنګ کې ولاړ وي راځئ چې الله ته توجه وکړو الله شاهد حال وګرځو دا مادیات به همیشه نه وي دا موټرې به همیشه نه وي که دا یې درکړي هم د هغو سترو مجاهدینو په واسطه یې درکړي دي د هغوی د قربانۍ په واسطه یې درکړي دي